کله کله ژوند کې انسان داسې وخت ته ورسي چې زړه یې چغې وهي، بس نور طاقت نه لرم. کله چې خلک تا ته درد درکړي، کله چې خپل خلک بدل شي، کله چې ستا خاموشي کمزوري وګڼلی شي او هر طرف ته تیاره ښکاري، نو انسان فکر کوي چې هر څه ختم شو. خو حقیقت دا دی چې اصلي قصه هم هغه وخت شروع کیږي کله چې انسان ماتېدل شروع کی. ځکه ژوند همیشه قوي انسانان امتحانوي او هر جګړه ستا د ختمولو دپاره نه راځي، بلکې ستا د قوي کولو دپاره راځي. که کله ژوند کې داسې وخت راغی چې تا ته محسوسه شوه چې نور څوک ستا نه دي، نو دا خبره یاده ساته، الله هیڅکله خپل بنده یوازې نه پرېږدي. خلک دې پرېږدي خو الله دې نه پرېږدي. په ژوند کې د ټولو خطرناکه خبره غریبي نه ده، ناکامي نه ده، د خلکو نفرت هم نه دی. د ټولو خطرناکه خبره دا ده چې انسان د خپل ځانه هار ومني. کومه ورځ چې انسان د دننه نه مات شي، نو هغه بیا بهر نه ژوندی ښکاري خو اصل کې مړ وي. نو کله چې کومه جګړه درته ښه نه ښکاري، د هغې نه مه تښته، بلکې ځان دومره قوي که چې هر جګړه دې مات نه کي. نن سبا خلک په وړو وړو خبرو هار مني. یوه ناکامي راشي او خپل خوبونه پرېږدي، چا بدې خبرې وکړي او دوی په ځان شک شروع کی. چا یې ملګرتیا پرېښوده او دوی د ژوند نه مایوسه شي. کامیاب خلک داسې نه وي. هغو پوهیږي چې باران د طوفان نه وروسته بندیږي او د هرې اوږدې شپې وروسته سحر راځي. دا خبره یاده ساته، که نن ستا سره څه نشته، دا معنی نه لري چې سبا به هم هیڅ نه وي. نن ته غریب یې، مجبوره یې، خلک دې نظر انداز کوي، خو که ستا دننه د محنت اور ژوندی وي، نو یو ورځ به هم دا خلک ستا مثالونه ورکوي. دنیا همیشه د کامیاب انسان کامیابی ویني، د هغه زخمونه نه ویني. خلک وایي دا ډېر خوش نصیبه دی، خو څوک دا نه ویني چې هغه څو شپې ویښې تېرې کړي دي، څومره ځله جړېدلی دی، څومره ځله مات شوی دی او بیا یې ځان بیرته قوي کړی دی. ملګرو، ژوند یو امتحان دی او په امتحان کې هم هغه انسان کامیابیږي چې د مشکل سوال په لیدو میدان نه تښتي، بلکې حوصله کوي او تر آخره پورې جنګیږي. که نن تا ته داسې ښکاري چې دنیا ستا خلاف ده، نو لږ سوچ وکړه، کیدای شي الله تا قوي کوي. کیدای شي دا تکلیف تا هغه مقام ته ورسوي چې تا کله تصور هم نه یې کړی. ځکه کله کله الله انسان ماتوي تر څو هغه نور هم ښه جوړ شي. د خلکو خبرو ته ځان مه کمزوری کوه. د خلکو کار خبرې کول دي. که ته د هر چا خبرې اورې، نو خپل منزل ته به هیڅکله ونه رسیږي. شیر چې روان وي، د سپو په غپا خپل لار نه بدلوي. همداسې ته هم خپل منزل ته نظر وساته. هغه خلک چې نن ستا قدر نه کوي، یو ورځ به ستا کامیابي ویني او حیران بشي. خو د دې دپاره ضروري ده چې ته نن هار ونه منې. ملګرو، کله چې ژوند سخت شي، نو شکایت کم او محنت ډیر کوه. ځکه قسمت د هم هغه خلکو مرسته کوي چې خپل ځان نه پرېږدي. که ستا خوبونه لوی وي، نو قرباني به هم لویه وي. ته به آرام پرېږدې، کم خوب به کې، د خلکو خبرې به زغمې، تنهایی به برداشت کې. ځکه هره کامیابي قیمت لري. یوه خبره همیشه یاده ساته، کم انسان چې په خپل درد طاقت جوړ کی، دنیا یې بیا مخه نشي نیولی. نو په خپلو زخمونو جړا مه کوه، هغه خپل طاقت جوړ کا. خپلې ناکامۍ بهانه مه جوړوه، هغه د کامیابۍ زینه جوړه کا. که نن ته یوازې یې، نو غم مه کوه، ځکه اکثر لوی خلک یوازې جوړ شوي دي. تنهایی انسان ته سوچ ورکوي او سوچ انسان بدلی. یاده ساته، د ژوند د ټولو لویه جګړه بهر نه وي، بلکې د انسان دننه وي. او کم انسان چې د خپل ځان جګړه وګټي، نو دنیا کې هیڅ طاقت هغه نشي ماتولی.